السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم تاسو ټول به ښه یمه چې د دې ننني ولاګ شروع کړو. زموږ سره اوسئ. شکر الحمدلله. اوس چې کوم دی نو ټیم نمانځه دی، زه مانځله او دا سلطان دی. په خیر سلطانه، څنګه یې ښه؟ دا زما کزن دی او دوی چې کوم دی نو په سیدو کې پاتې کېږي د سبق ته وجې او اوس زموږ مانځله او د ده نه به پکې خبرې اترې اورو، خو لږ وروسته اوس ټیم نمانځه ناوخته دی نو چې لمونځ وکړو نو بیا به ګورو. ښه د کافواله ماحول دا دی ماشاءالله، سبقونه وایي. قاري صاحب دې راغلی خو الله غلی جواد سبق وایي. دا ماحول دی خو یې سلطان تلی دی خو نه دی تلی، دلته کې ولاړ دی ماشاءالله. دا ماحول دی چې سلطان تل دی خو دی راته دې خوا ولاړو او دا پکې سویل لا روان دی. سلطان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ خیر دی الحمدلله. تاسو ښه؟ خیر دی الحمدلله. روجې دې ټولې ونیوې؟ ښه دا کوي بل څه ووایه. بل څه پکې ووایم؟ ستا نه به پکې لکه زه بل څه به پکې زه ستا ته څه یم؟ یو څه بل څه جنګونو دا حالات چې داسې خطرناک دي که نه، نو ستا په دې په باره کې څه خیال دی؟ جنګونه کوم ځای کې دي؟ کوم ځای کې؟ دا خلک چې وایي ایران یې وویشتو، اسرائیل یې وویستو، دا څه قصه پیسه را دا وړوکي وړوکي بمان ولي وړوکي وړوکي بمان ولي دا وویشتو؟ څه واړه واړه ولي؟ څه یې چې غټ ولي؟ روجې دې ټولې ونې اسانې دي که ګرانې دي؟ اسانې دي. ښه او چاته پکې څه پیغام ورکې؟ څه پیغام ورکړو؟ ښه ښه. دا ویډیو ما له ده نه داسې وکړه که نه چې د ده را لکوټې کیسې پیسې چې په دې ذهن کې دي چې زما په باره کې به خلک څه سوچ کوي او زه به پکې څه وایم او دا به څه چل کېږي، نو دا به اوس ختم شي. دا بیا بلې ویډیو له کره شوی ښه دی چې پکې دا وګوري که نه. په دې ویډیو کې ټلی راتله. شپي دا څه شیز دی یاره؟ دا ټلی ده، دا ګدادار روډ له وایي چې وایي لګوو. ښه صحیح ده. دا اتومېټک ټلی ده، دې بجلي سره څه تعلق نشته. ښه او موټر یې خراب شوی، موټر مو جوړ کړو، اوس دا ټلی لګوو، تاسو به بیا وینئ. ښه او که چېرته څوک کار کول غواړي نو ته پکې خپل نمبر مینشن کړه که نه؟ زما نمبر دی 03411235188. پروموشن پکې پرې وشو او راځي راتلو کې لږ لیټ دی. راځي نو دی ډاکټر صاحب دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. دا اسحاق دی زما کزن دی. تاسو خو به یې ټول پیژنئ خو که چېرته څوک یې نه پیژني د هغو دپاره زموږ کانټیکټ نمبر ورکړم. دا ډاکټر دی خو لا نان پی ټی دی، ډګري نه ده اخیستې. چې ډګري یې واخیسته نو بیا به د لا بیا سپیشل پروموشن کوو. د روجو تپوس کوم. د روجو پکې وکړم. ښه څنګه روجې ښې وي؟ روجې ښې وي. ښه ټولې دې ونیوې؟ اسانې دي روجې، مړه خوب پکې نه پوره کېږي. ښه چې د شپې پکې ویده شې جو پښمني له سړی نه شي پاسېدلی. ښه او تا په سیند کې یې که نه کراچۍ کې؟ نو هلته کې ټول خوري، تا پکې څنګه نیولي؟ نیسي پکې سیندیان نیسي. سیندیان نیسي؟ څه ووایم نو ټول څه هوټلې چالو وي ستا هم پته نه لګي؟ نه نیسي، دی له نیولې اسان دي. ښه تا نیولې ټولې؟ ما خو نیولې. ښه ښه. او څنګه په خوراک کې دې پکې څه خوښ شي؟ خوراک کې اوس بس دا لیمبو نیمبو ته نه چوړ کې او بېګا دې بیا شربت نه وکړی. ښه بېګا ما چې روژه ماته کوله ما یې سړي د ګوړې شربت ډېر ذکر کو او بیا چې دی نو ګوړې شربت نو ګوړې شربت میکس شربت یې کلی و. میکس شربت یې کلی او که نه هغه شی څه ګډ وډ ټیم کې شی او نور دغه حل دی څه سپیشل څه پکې وې څه سپیشل څه پیغام یا څه؟ ماتې نه وروسته وایي نو اوس خو دماغ کار نه کوي. دماغ کار نه کوي؟ اوس راپاسې دی دماغ کار نه کوي. ښه ښه. یو خوننه ده هغه دا بیا سره ووایه کراچۍ ته تللی و. کراچۍ یې تللی و. څوکونه؟ دا لکان و پخوانۍ خبره ده. نو هغه خو ناشته وشي نو ناشته ولګېده، دا لیوګان غوندې نه دي، دا یې سرول، دا یې ځان را سرول جو هغه خوننې زر دې هلکانو ته وکاټه، هلکانو د جو کا د جو ته خو دې سر کې وکېږي دا دوه هلکۍ دي دا نه پرېږدي چې دا مال نظر کړو لیوګان و لیوګان.
هلته خلک کسب ډېر کوي. آه او دوه د لیوګان شابوګان لیوګان دا ساتي راشيږي راکنه هغه لکانو یا دلته راغلي وي زموږ سره موږ او بیا خلنې دا ماما چې کوم دی که نه دا زمونږ بره پټي دي په هغه بره غر کې هلته کې بس دغه سر غونده کې سره دغلته کې زمونږ پټي دي دوی هلته کې هغه پټي په اجاره او په دې باندې کوي لکه او نن راغلي دي کته او دا کیسې پیسې تاسو واورېد د یګانو د شادوګانو کیسې پیسې دي خپلې پخوانۍ د خپل وخت کیسې کوي چې بلته مانګه لاهور ته تللي وو په څه کیسې پیسې وکړه او هلته کې بره پاتې کېږي نن ښکته راکوشوي چې بازار ته به ځي کېدای شي څه کار وي خو دلته کې په ګدمه کوي بیا به ځي اوس چې کوم دی نو خان ماما وایي چې ځو بره دغه ته لینبڼ ته ځو بره زموږ پټي دي هغې هنداره به کوو او خان ماما په دې روژه کې را روان کړي خان ماما څنګه چل دی الحمدلله تاسو وایئ الحمدلله زه بره پټي ته لینبڼ ته تماشه کوم چې سړي پوره ټایم وشو پټي ته نه یې ختلي هلته ډکې دي او زمیندار به وینو او تماشه به وکړو چکر ولګو بیا به راځو د خیر او روژه به هم لنډه کړو چکر به هم ولګو دا روژه لنډه وایي که اوږده وایي لکه به ګرانه شي خو نه ضروري ده ضروري ده خو ښه ده چې کله ناکله پکې ښایي کله ناکله پکې ښایي دا سړی په زور را روان کړلی نو دا ساقو را به مخکې کړی دی دی نه ځي پته لګي څه ډېرې بانې وکړې خو په دې کړکۍ کې به د ښکته پټي هنداره وکړو بره نه ځو وایي خو ځو انشاءالله بره به بیا میلاویږو زموږ سره اوسئ دا ماحول دی تاسو لیدی شئ اوس لا په لاره یو روان یو ځو به بره لارې انجوای کوي او دا ماحول دی ګلونه چې کوم دي زیړ شوي دي سیسټم روان دی ته کوم ځای ته راورسېدو ماشاءالله ماحول ډېر ښکلی دی دغه پکې چینه شانتې وایي دا ډنډه ده دا ماحول ښکاري تاسو لیدی شئ او دا اسحاق چینې نه اوبه څښي اوبه یخې دي که څنګه ډېره دومره مزېدارې دي که نه دومره مزه کوي سړی وایي چې ومې نارمل اوبه دي د عام ورځو هم ډېرې ښکلي لکه اوس روژه ده دا اوبه دي ډېره مزه کوي د دې چینې دا اوبه څه دي د دې خپله مزه یخې او سکون دی پکې بس په دې ماحول هر څه کې سکون دی دا د کلي ژوند دی نو اوس دا جومات دی پکې دلته پکې خلک لمونځونه کوي مازدیګر چې راوځي دلته کې پکې لمونځ وکړي خلک او اوس چې کوم دی نو موږ به دغه ځای ته ځو دغه دی ډېرۍ غوندې کې سره د دې نه کښته دلته کې واورې ببره واورې خو بره نشته شلتانان ونیول شوي دي ماحول انجوای کوي ماحول ایس ته راورسېدو تاسو لیدی شئ ډېر ښکلی ځای دی اوچت دا ځای دی دونه لار ووهله د هغه ځای نه هغه زموږ کورونه دي او بره دغه لږ ځای پاتې شو د ډېرۍ نه خوا ځای دی هلته کې زموږ پټي دي نو هغې ته به ځو او ډېر ښکلی ځای دی چینه ده پکې ټانکۍ ده دغه دی څه ورته وایي چې اوبو هغه شی چې ورته وایي ډنډه د اوبو هغه ډنډه سویمنګ پول چې ورته وایي هغه دی کوره سویمنګ پول خو مخکې به ډکېده ډېره ښکلې خلکو پکې لامل ډېره مزه به یې کوله او اوس چې کوم دی نو څوک صفایي مفایي هم نشته او لینډمین وران دی ماما خو ښه دی ډېر صفایي کوي خو پاکوي خو چې ډکوي که نه نو زه خو پکې یو اوبه وهم روژه مې سر ته ختله او لار هم څه داسې ده ماشاءالله ماحول مست دی کوم دی زموږ پټي دي دا راورسېدو دا شلتالان په ولاړ دي تاسو لیدلی شئ زمیندار پکې ځان اخیت کرل دی او هغه چې دی غوجل نه دا بره دا کور هم دی او خوا کې غوجل نه میخې او دا ورسره وکیني او هغلته کې ټانکۍ ده اوس په ځو هغه طرف ته او
مخې ته دا ماحول دی. او کوټې ته خیجو، هلته کې دا کومه کوټه چې ده کور چې دی د دې دا کوټه هم ډېره مزداره ده. دا ماحول به ته پکې ښایو. ماشاءالله دا ماما ډېر محنتي دی. دا پټی چې چا سر دی دا ځای پکې کړل دی، دا پټي مټي پکې راښکل دي. ماما دی باندې حد دی، ډېر ښه انسان دی. او وایي چې دننه بیټک کې کینو خو موږ نه چې دا چت باندې کینو نو هوا به هم چلېږي او ماحول به هم تاسو ته وښایو. او اوس ځي سره وباسي او موږ چې کله هم چېرته راشو نو دی په غیر د چي نه پرېښوده نه کوي. اوس کار ښه دی، اوس به یې پته ولګي روژه ده. موږ نه شو څکلی. نور چې کوم دی دا چرګې دي پکې، بس دا د کلي یو دا ماحول دا زموږ پټي دي چې دا هغسې پورې دی بره او هغه ټانکۍ د هغه طرف ته به ځو. کوم دی تولې راوخېږه وله چې دلته به کښېنو. دا ځای دی ډېر ښکلی ماحول دی. زه یم چې یو ځای پکې هم دغه نه شي په مخه ویډیو کوم او په دې کې ډېر ښکلی ماحول دی. په دې کیمره کې ګوره چې هغه شان نازکه نه خو په دلته کښېنو. نه نه راوتی دی او دی وچ اکثر نه روسته برازم ما څه پیسې د کمپنۍ کې وچ حق پاتې دی نور وچ هغه دغه چې کوم دي دغه ځای زموږ کورونه دي تاسو ویلدو. او دا ماحول دی سیسټم میسټم دی ماشاءالله ښکلی ماحول دی، ډېر زیات مزداره سیلۍ چلیږي او سکون دی او حد والا ماحول دی. اوس ځو هغه ډنډې غاړې ته، هلته کې ډېر ښکلی ځای دی. هلته به یو دوه ټیک ټاکې کوو لکه ویډیو به د ډنډې د خوا نه کوو، چینه پکې بهیږي او مخکې دلته کې زموږ وځو دونه دانه به یې هغه یې وهلی دی. راپسې ډېر خفه یم او وردغه حال احوال دی. همدی دې ډنډې طرف ته رالو، تاسو لیدلی شئ دا ډنډه ده او هغه دا زموږ پټي دی او په دې باندې دغه زموږ چې دی نو دا کوټه ده او هغه ماما پکې پاتې کېږي. خان ماما او ماما د شپه خوا لاړو، دا ماما روان دی شاته ماما پسې دغه. او دا چې کوم دی نو ډنډه ده، دلته کې ډېره ښکلې چینه وه. مخکې دا ځای غوځو هغې وهلی دی، ما تاسو ته ووایي چې دونه دانه به یې وه او دغه دی. او دا بل په دې ویډیو کې چې دا بل ماما دی که نه نو دې وبره زموږ کنډوګی ورته وایي، هلته کې پټي دي دې هلته کې د هغه ځي چې کوم دی نو دغه کوي هغه اجاره ورته وایي که څه قصه پیسه ورته وایي او هلته کې غوجله هم ده او کور هم دی د هغو. او دا په چې دی لاره باندې چې موږ راتللو که نه هلته کې هم یو جومات و، ځان له د چینې خوا ته جومات راښکلی شوی، دلته کې هم دا جومات دی. دلته کې هم دا جومات دی. په کلي په ژوند کې چې دی نو دلته کې داسې ځان له جدا جدا لږ لږ ځایونو کې چې د مزې دپاره مازدیګر دپاره دلته جانماز خور کې دلته کې ناستې پرسکونه، نه د دنیا غم او د آخرت په غم کې اورېدلې ناستې. د دنیا غمونه نه یې هڼ ځوږ نه یې ارنډونه نه یې بل څه نه یې. دا پکې دې ماما د ښکلی دی، جانماز پکې خور کې مونځ پکې کوي، ډېر سکون والا ماحول دی او سیلۍ چلیږي او خاموشي د مرغو اوازونه. د انسان چې د خپل ځان سره کوم کوالټي ټایم وي که نه هغه یې او بیا داسې ښکلې چینه په خوا کې بهیږي او دا پکې ماما چې کوم دی نو ډکې کلي دي څه ورته وایي. دلته کې پروس کالي ګلونه کلي وو، هغه څه کالي نشته دی، دا هر څه داسې ښکلي مزدار مزدار پراته وي. او دا چینه دلته کې چینه را بهیږي د دې نه دا به داسې ښکلی ټیټ بهیږي. په دې نه دا پیپونه دلته کې د کوم نینجې چې کوم کورونه دي ناوتو ځانه پیپونه به اوستې دي، ډنډه چې کوم ده دا ځکه نه ډکېږي. ډېره ښکلې صفا اوبه یې د چینې اوبه وې، د دې بل شان مزه یې که نه د دې سکون او دا ماحول دا صفا اوبه کم ځای لکه اوس یو سړی په کراچۍ کې دی که نه او هلته کې
هځې په ځای کډرونه دي لکه ښار دی که نه چاته ګناه هم نشته نو دا څپه اوبه کم ځای هلته کې یا بل لاهور دی بل هر ځای کې چې ښار شو که نه ما مخکې په وړوکوالي باندې کراچۍ ته تللی یم داسې بل شانتې اوبه به میس کړې ما چې دا اوبه ولې داسې دغه دي او زمونږ اسحاق وایي تا فلټر نسلی دی او کراچۍ کې وخت تېری په ده دته پکې فکر نه و دی خیر حیدرآباد کې که نه کراچۍ نه دی خوا دی کراچۍ کې ډېر بد حل دی کراچۍ کې د سکو اوبه نه حیدرآباد په لاله کوټې ښي او دی چې دی نو هلته کې ایم بی بي ایس سټوډنټ سبق وایي دا چینه دا ماحول دا د دنیا په هېڅ ګوټ کې نشته ښه او د ګلونه چې کوم دی دا دي دا ډکې نال کلي دي دا چې ګل شي که نه یو څو ورځې پس ګلي کېږي دا ونې نالې کړي او دغه چې دی نو الوکاټ دی او دا کیسې پیسې دي د دې خپله یو مزه مخکې زمونږ نیکه دی الله پاک وبخښي او هغه سره مونږ راتلو زمونږ به میښې وي که نه اکثر به یې میښې راوستې او نور خو به کسانو د ساتلو دې لپاره خو مونږ به ورسره هسې واړه نو مونږ به ورسره راتلو نو ډېره مزه به یې کوله او دا دلته چې به رالو که نه دا ځای به غټ غوز او دلته کې به دنګې دنګې ونې وي ونې هم وسوهلې دلته کې به دنګې دنګې ونې وي دا ځای به دنګې دنګې ونې وي هغې هم وسوهلې نو ډېره مزه به یې کوله او چې لکه اوس رالم نو خپل غوز او غوز کیسه پکې به وکړو ته نو اسد دی پکې شاعر صاحب زمونږ د کلي هغه زمونږ د شعر نه دی ویلی دی ته نه مونږ ګیلمن یو خدای مونږ ته یو نه یو ورځ شعر وایي او بس دا ماحول انجای کوي نو خبرې مې ډېرې وکړې خو دا زما په کنټرول کې نه وه دا یادونه او فیلینګ او ډېرې قصې پیسې وي او ډېر وخت پس چې سړی یو ځای ته لاړ شي یو ته د هر څه ډېر دغه ښکاري جانانه غونده کې ماحول ښکاري ویډیو خو ولاګ نه کوو یو ویډیو ټیک ټاک له به وکړې یو ویډیو ټیک ټاک له وکړه وکړه که نه په سیلفي باندې وکړه سیلفي پرېږده مړه ته پا نه شې نو ته اوس د خپل پاسېدو لپاره یې چې څومره په باندې ناست یم په سور سار دی اوس پاسېدی نه شي که نه نو ما ته وایي چې لکه ته په سیلفي کې لکه ویډیو کا ټیک ټاک سیلفي نو په د باندې به ویډیو کوو ښه بول څه پوه شو دلته شراب غوړې ناستې دی اسد خان اسد دی دی وایي چې زه هره ورځ دلته راځم د کلي ماحول مې بدې شي دی هم ښه دی هوښیار دی په خپل ځای باندې دې شعرونه وایي خو صرف په خپل ټیک ټاک کې وایي مونږ ته نه وایي څه کوې اودس کوې مانځل اودس کوي دا ماحول دی نو د شوره لري د قیسو پیسو نه لري اوس چې کوم دی نو ځو واپس شو پورته طرف ته به ځو ماما خو ډېر ست وکړو چې لکه پاتې شئ روټۍ ته خو نه روټۍ ته خو نه پاتې کېږو ځو به کور ته او د اسحاق روان دی خان ماما تللی دی مخې ته او دا قیسې پیسې ماحول داسې ښکاري داسې نه خاندي کیمرو ته نیس بیا وخاندي بس راکوشو دي ایسته چینه ده او ماحول دی بس دی ځو به کور ته او دا ولاګ اوږد شوی دی په دې ځای باندې به یې ختم کړو نه راکوشو دا واړه میچ کوي ډاکټر صاحب بال میس کو लाइक के और सब्सक्राइब भी करें زه پکې چکۍ والا